نه ټوپک پکار دی چې امن موږ په ټوپک راولو. هغه کسان د خپل خبرې نورستو کېږي نه، دا خبره مخکې وړو راځي. اوس تاسو فکر وکړئ په نړۍ کې چې کم ځای کې امن راغلی دی، کم ځای کې د هر ځای مثال تاسو راولئ. امن د وجې ټوپک مضبوط شوی دی که ټوپک د وجې امن مضبوط شوی دی؟ ټول نړۍ راولي. زه هر یو هیواد روچت کې څوک چې تاسو په ذهن کې دی د امن د وجې ټوپک مضبوط شوی دی. لکه ټوپک څه ته وایي؟ ټوپک زور ته وایي چې ته خپله خبره کولی شي، زور د سره شته، پاور شته، جګړه هم کولی شي. ټوپک د وجې امن مضبوطیږي که امن د وجې ټوپک مضبوطیږي؟ لکه د امریکې چې په ټول نړۍ باندې راج دی او پاور دی، سوشل پاور هم دی، ډالر هم مضبوط دی، بیا رشیا والا، برطانیه والا، هر څه والا. نو د دې په وطنونو کې امن دی، ټوپک مضبوط دی، که د دې په وطنونو کې ټوپک دی؟ د وطنونو مثال بالو، د ننني وطن مثال بالو. لکه امریکا کې دننه څونه وسلوالې ډلې تاسو پیژنئ، په برطانیه کې څونه پیژنئ، په روس کې څونه پیژنئ، په جرمني کې څونه پیژنئ. ډیپینډ کوي په کلچر باندې. نو جنان په کلچر نه ډیپینډ کوي. ښه دې ته لږ ساعت له سوچ وکړئ. زه دوه درې خبرې کوم، که زه غلط وم نو ما بیا ټیک کړئ چې ورور دې ځای کې ته غلط یې. ستا ټوپک چې مضبوطیږي که نه، ستا زور چې مضبوطیږي، هغه په امن باندې امن راځي. ستا ټوپک مضبوطی چې ستا په وطن کې امني، لکه ته به اول د ټوپک نه لاس علي چې امن، اقتصاد، اکانومي، معیشت، دا هر یو شی مضبوط شي، نو وسره ستا امن مضبوطیږي، ټوپک مضبوطیږي. ستا اقتصاد چې مضبوط شي، تا سره پیسې راشي، ستا خلک ایجوکیټډ شي، ستا ډیپلوماسي جوړه شي، ستا بیوروکراسي جوړه شي، ستا ملټري جوړه شي. چې امن دې مضبوطي نو ستا ټوپک مضبوطیږي. خو په ټوپک باندې امن بهترین مثال یې زه در کوم. زمونږ خوږ افغانستان مثال تاسو ولې. خوږ افغانستان د کم وخت نه ټوپک اوچت کړی دی، د کم وخت نه د زور او د جګړې سلسلې شروع کړې ده. زه ووایې دلته د بر وطن ځوانان ناست دي، په ټوپک باندې امن راځي که نه؟ لکه دا زمونږ یو هایپوتیسس دی، دا زمونږ یو بنیادی اسمپشن دی، اندازه ده چې په ټوپک امن راځي. افغانستان د جګړې سلسله د کله نه شروع شوې ده. خلک وایي 50 کاله. نه جانان 50 کاله چېرته؟ ابدالي بابا نه شروع کوو. ابدالي بابا اولنۍ جګړه نه کوله د افغانانو دپاره، د وطن جوړولو دپاره. ابدالي بابا نه پس بیا د محمدزو جګړې شوې، بیا د برطانیې سره جګړې شوې، بیا د روس سره جګړې شوې، د سیکانو سره زموږ جګړې وې. د ابدالي بابا نه راواله. نو افغانستان د 1959 یا 1915 یا یم دغه نه شروع کا چې افغانستان او د پښتنو د لرو بره مونږ ټوپک راغسته دي. نو کم کسان چې وي مونږ ته اوس ټوپک پکار دي، د هغه د 300 کالو نه چې مونږ ټوپک راغسته دي، کم ځای کې امن دی؟ د پښتنو په سیمه کې. پښتانه په کم ځای کې دي؟ پښتانه په بلوچستان کې دي، پښتانه په کوزه پښتونخوا کې دي، پښتانه په افغانستان کې دي. او د 3 سیمو پښتنو ټوپک راغستې دي. په کم ځای کې د پښتنو امن دی؟ یو مثال لکه چې مونږ وایو ټوپک سره امن راځي، مونږ ټوپک راواغستو، مونږ برطانیه وشړله، مونږ روس وشړلو، مونږ امریکا وشړله. افغانستان کې امن دی؟ امن که تاسو دا وایي چې ډزې مزې نشته، خلک نه مړه کېږي، امن صرف هغې ته نه وایي. نو دا فلسفه
دا خبرې چې پښتنو ته راوړي دي دا اوس پښتانه وایي چې زمونږ کلتور داسې دی موږ به ډزې کوو موږ به ټوپکې رالو دا خبرې موږ ته دښمنانو راکړي دي چې موږ استعمال کی کشمیر جنگ دپاره چې کشمیر کې کله پښتنو جهاد کولو د هغه ټیم نه موږ سره دا پروپاګاندا روانه ده چې په ټوپک باندې د هر ځای حل راووتو په کشمیر کې امن ده یو ګاټ بی ISI نه جانان ISI نه هغه پیسې ډېرې نه ورکوي ISI ډېر لږې پیسې ورکوي کار مې ورسره پرېغوستو ښه نو ما څه وی یس امن نو په ټوپک باندې په کوم ځای کې امن راغلی دی چې موږ ووایو او دلته امن دی یو ځای کې هم نشته یو ځای کې هم دا فلسفه نه ده راغلې اوس راځو د اوسني پښتنو حالاتو ته وګوره موږ جنګونه هر څه وکړل آیا د یو ځای پښتونه اقتصادي طور باندې مضبوط شو د یو ځای پښتون په تعلیم باندې مضبوط شو په معیشت باندې په کاروبار باندې مضبوط شو په یو ځای کې هم نه مضبوط شوی it doesn't make sense دغه تراشي سوشل میډیا ته پښتانه راشي انټلیکچوال یا ځان ته وایي چې موږ د قام خدمتګاران او قام ته وایي ټوپک راواله که ټوپک باندې امن راتلی نو تر دې 400 کاله کې به موږ ټوپک باندې امن راوستو خو امن په ټوپک نه راځي اوکې ټوپک باندې صرف ته د امن اغستو لپاره زمينه برابرول شي زمينه څه شي ده زمينه دا شي ده چې تا ته واک اختیار ملو شي په ټوپک باندې د اغزه ته اغزه مشر شي اغه نه پس په امن باندې اغزه خپل کیږي پښتانه مخکې کیږي لکه په اختیار نه پس نو په ټوپک کې زمونږ خوشا کې څونه قانون دي ازبکان ولا تاجکان ولا پنجابیان ولا سندیان ولا بلوچان ولا په دې ټولو قانونو کې ټولو نه غرق په تعلیم باندې ټولو نه غرق په پیسو باندې دا کم قام دی زمونږ نه خوشا کې ټول قانون والا ټولو نه غرق پکې کم یو قام دی په علم باندې په عقل باندې په منطق باندې په اقتصاد باندې په پیسې باندې کم یو قام ټولو نه زیات غرق دی پښتون غرق دی کنه نو ټوپک کې ټولو نه زیات پښتون مضبوط دی لکه دلته چې کوم ځوانانو اوس زه سره بحث کوم تاسو ویلې چې ټوپک باندې موږ امن راولو موږ ځان خکو نو ټولو نه ټوپک باندې زورور قام خو پښتون دی او ټولو نه غرق هم پښتون دی په دې ځای کې موږ ته سوچ نه دی پکار چې دا ولې داسې ده سولوشن لرازم خلک وي موږ ته حل وخایا ظالمانو د رجماتي وخت نه دی روزه ماته وای صبر وکړي هغه فاونډیشن هغه بنیاد